د پاکستان له پارلمان څخه د افغانستان د جګړې او طالبانو په ملاتړ ښکاره فتواوې او اعلانونه پیل شوي دي. د پاکستان د پارلمان د پرون ورځ غونډې پر مهال د مولانا فضل الرحمن د ګوند جمعیت علما یو تن وکیل په خپلو خبرو کې وویل پاکستان لپاره د افغانستان اوسنی حکومت پر ځای د طالبانو امارت په ګټه ده ځکه طالب جنګیالي د پاکستان د دفاع اتلان دي. هغه زیاته کړه افغانستان کې قرباني طالبان ورکوي خو دفاع د پاکستان کوي. افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت چې هر څه کوي زما په فکر سره د پاکستان لپاره ډیر مهم کردار تر سره کوي. طالبان د پاکستان لپاره د یو حفاظتي دیوال په څیر دي. زه یو پوښتنه کوم چې د اشرف غنی، حامد کرزي او عبدالله تر مشرۍ لاندې افغانستان د پاکستان په ګټه و یاده او یا د ملا عمر طالبان چې د پاکستان بهترین دوستان کېدای شي. ښکاره ده چې طالبان د پاکستان ښه دوستان دي. کله چې د ملا محمد عمر امارت په افغانستان کې و د افغانستان لوري ته زموږ یو سرتیری هم بوخت نه و خو اوس شاوخوا 100,000 پوځیان مو سرحد ساتي. خبره ډیره ښکاره ده ځکه هغه وخت طالبان زموږ د دفاع کوونکو رول لوبوه. د پاکستان د پارلمان یاد وکیل ته پښتون سیاستوال محسن داوړ په جواب کې ویل که د طالبانو امارت مو دومره خوښ وي ولې اسلام آباد ورته نه ورسپارئ. هغه وایي ترهګر د پاکستان په خاوره کې منظم کیږي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره لیکل کیږي چې د پاکستان د ریاست لپاره د شرم خبره ده. روس کی جنگ سے لے کر اب تک ان کے کردار کو دیکھا. تیر ورځ پیښور ته د طالبانو د یو وژل شوي قومندان مړی راوړل شو. هلته جنازه بدرګه کیږي. د افغان حکومت خلاف شعارونه ورکول کیږي. دا د شرم خبره ده. د پاکستان رسنۍ شپه ورځ د طالبانو د دروغ او جعلي فتوحاتو خبرونه نشروي. دا معلومه خبره ده چې زموږ رسنۍ د فوز تر کنټرول لاندې دي او پاکستاني استخبارات یو ځل بیا د افغانستان د نړولو فکر کوي. تیر اونۍ د پاکستان جمعیت علما مذهبي او سیاسي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي و چې افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فتوحات جاري دي او 80 سلنه خاورې نیولې. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان جګړې ته د مولانا فضل الرحمن اړوند مدرسو څخه هر میاشت سلګونه ترهګر افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره لیږل کیږي. وړ مورز د مولانا فضل الرحمن د ګوند یو مهم چارواکي وراره هم چې افغان ځواکونو سره جګړه کې وژل شوی و جنازه یې پیښور کې د افغان حکومت ضد نارو پر مهال بدرګه کېده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم پرون ویلي د افغانستان جګړه نیغ په نیغه د پاکستان د پوځ د ستر درستي د یوې ځانګړې هستې له لوري مخ ته وړل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو لیکلي چې پاکستان په پوره بې شرمۍ د افغانستان د جګړې لابي کوي او د ټولو نړیوالو قوانینو پر بنسټ په پټه او ښکاره وسلوال طالبان تجهیز او تمویلوي.